په نړۍ کې لومړني حرفوي او مسلکي قاتلان څوک ول؟ آیا تر اوسه مو د حشاشینو په باره کې څه اورېدلي دي؟ هغوی د نړۍ تر ټولو خطرناک، مخفي او چټک وژونکي ول. د حشاشینو تر ټولو مهم اصل د دوی د هویت پټ پاتې کېدل ول. که چیرې په دوی کې د یو کس هویت افشا شوی وای، دا د هغه شخص د مرګ په معنا و. دوی لکه د انسان د سیوري په شان په هر ځای کې موجود ول او هر څه به یې څارل. موږ په دې ویډیو کې تاسو ته د دې حرفوي قاتلانو په باره کې پوره او مهم معلومات راټول کړي دي. نو تر پایه له موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر ټولو د مخه تاسې باید په دې پوه شئ چې حشاشین ولې او څرنګه منځته راغلل. دوی یوه اسماعیلیه شیعه نظامي ډله وه چې د سني مسلمانانو مشران او رهبران به یې وژل. له هغه وخته چې په مصر کې شیعه فاطمي خلافت د صلاح الدین ایوبي لخوا له منځه ولاړ، نو شیعهګان د رهبریت په خلا کې واقع شول او بې سرپرسته پاتې شول. په داسې مهال کې په ایران او عراق کې د سلجوقي دولت منځته راغی. سلجوقیانو په منځني ختیځ کې فقه حنفي مذهب د دولت رسمي مذهب اعلان کړ او شیعهګان انزوا ته شول. په عین حال کې صلاح الدین ایوبي هم د فاطمیانو څخه وروسته د مصر او شام د ستنې کېدو او د فاطمیانو د اثارو د ختمولو په موخه قوي ګامونه واخیستل. په لنډ وخت کې اسماعیلیه مذهب غیر شرعي اعلان شو او ټوله راکړه ورکړه به د حنفي مذهب پر اساس کېدله. شیعهګانو ته دا مسله د زغم وړ نه وه، نو د یو نوي حل لارې په فکر کې شول. بالاخره یو کس د حسن صباح په نوم دا مفکوره وړاندې کړه چې باید یو منظمه چریکي ډله جوړه شي چې د سلجوقي دولت ټول لوړپوړي چارواکي له منځه بوځي او بالاخره سلجوقیان له زوال سره مخ کړي او پر ځای یې شیعه دولت جوړ کړي. حسن صباح په دې کار کامیابه مخته ولاړ، حتی تر دې چې نوموړي ته یې پیروانو د مرګ د فرښتې لقب ورکړ. حسن صباح د علموت قلعه د خپل مرکز په حیث وټاکله او عملاً د حشاشینو تر نوم لاندې د افرادو جلب او جذب شروع کړ. د سختو تدابیرو څخه وروسته به چې کوم کس جذب شو، هغه کس ته به لازمي زده کړې او هنرونه ور زده کېدل، لکه د حملې کولو هنر، د ځان پټولو هنر، د عاجلې تختې هنر، د چریکي بریدونو کولو هنر، تیر و کمان، آس ځغلول، توره وهل، لامبو وهل او داسې نور زده کړې. د دې ټولو زده کړو څخه به یو شل کسیز ګروپ څخه یوازې یو کس انتخابېدو او حشاشینو ته به جذب کېده. د حشاشینو تر ټولو مهم او اساسي اصل د هغوی د هویت مخفي پاتې کېدل ول. که چیرې به د کوم حشاشي هویت ښکاره شو، نو دا به د هغه د مرګ په معنا و. حشاشینو وکولی شول چې په لنډ وخت کې په ټوله سلجوقي سلطنت کې ویره خپره کړي او هر کس به چې دوی د وژلو لپاره نښه کړی و، نو هرومرو به یې واژه، آن به هغه که پاچا هم و. هغه کسان چې د حشاشینو لخوا وژل شوي دي مشهوره یې دا ول: الراشد بالله د بغداد خلیفه، خواجه نظام الملک د سلجوقي دولت صدر اعظم، منصور الامر باحکام الله د فاطمي دولت خلیفه، جناح الدوله د حمص والی، مودود د صلیبي جنگونو مسلمان سردار، افضل شاهنشاه د فاطمي دولت وزیر، داود سلجوقي د دریم سلطان محمود سلجوقي زوی او داسې ګڼ شمېر نور. په دې ترورونو کې به د خواجه نظام الملک چې د سلجوقي دولت صدر اعظم و د ترور قصه په لنډه توګه وکړو. خواجه نظام الملک یو محسن عالم، غریب دوست او پرهیزګار انسان و. نوموړي به د عالمانو ډېر قدر او عزت کاوه. حشاشینو چې د نوموړي د ضعف نقطه پیدا کړې وه، خپل ځانونه یې د شیوخو او سپینګیرو عالمانو په جامه کې جوړ کړل او د صدارت معنی مخې ته په خپلو کې په بحث سخته شول. خواجه نظام الملک چې کله له قصر څخه راووت، نو سترګې پر دغو سپینګیرو ولګېدې چې اوږده او منظم کالي یې اغوستي ول او سپین دستارونه یې پر سر ول. نظام الملک امر وکړ چې ګاډۍ ودروي ترڅو د دغو عالمانو احترام ته ورکوز شي او ورسره په بحث کې شریک شي. اما ناخبر له دې چې همدغه د عالمانو په جامه کې سمبال حرفوي قاتلین دي. د نظام الملک له ورستو سره سم حشاشینو خپل دستارونه وغورځول او په نوموړي حمله وکړه او د مسلسلو چاقو ضرباتو سره یې نوموړی شهید کړ. وروسته یې د هغه عسکر په یو برقاسا حمله کې ووژل او له هغه ځایه څخه وتښتېدل. د انګلیسي ژبې تاریخ پوهان په دې عقیده دي چې د اساسینیشن کلمه چې په انګلیسي کې د وژلو معنا ورکوي، د اساسنس یا حشاشینو له کلمې څخه مشتق شوی دی. علموت قلعه د اوسني ایران د قزوین په منطقه کې وه چې د حشاشینو او د هغوی د مشر حسن صباح د مرکز په توګه کارول کېده
چې د 1090 میلادي کال څخه تر 1215 میلادي کال پورې له همدې قلعې په ټول منځني ختیځ د وحشت توره چلوله. په هغه وخت کې چې سلجوقي دولت او بیا وروسته خوارزمشاهیانو هر څومره هڅه وکړه وی نشو کولی چې دا قلعه له منځه یوسي. اگر که دغه قلعه څو وارې محاصره شوه ولې هېڅ محاصرې ونشو کولی چې د الموت قلعه ماته کړي. بالاخره 1215 میلادي کال کې دا قلعه او ورسره میشت حشاشین د مغولانو لخوا د هلاکو خان په مشرۍ له منځه ولاړل او په دې ترتیب سره د حشاشینو نوم د تاریخ له صفحو محو شو او حتی د مغولو په واسطه د الموت په قلعه کې د حشاشینو د مشر حسن الصبا قبر هم ونړول شو او بقایا یې ختم شوې. اما حشاشینو چې په ټول د دې دوه پیړیو کې کوم فشار او وحشت پر سني خلافتونو تعامل کړ تل به د بشر په حافظه کې ثبت وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ.